السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یو محترم پوښتنه کړې ده چې د ماما ښځه سړي ته په نکاح روا کېږي چې یا ماما مړ سي یا طلاق کړي. ای محترمه، د ماما ښځه ستا هېڅ نه کېږي. چې په قرآن عظیم شان کې د سورة النساء په 40 آیات کې راځي، الله جل جلاله هغه ښځې راښولي دي چې زموږ نکاح نه ورسره کېږي، لکه مور، خور، عمه، خاله، خورزه، لور، خواښې. الله جل جلاله راته فرمایي وأحل لكم ما وراء ذلكم، حلال دي تاسو لره تر دغو سیوا. نو د ماما لور سړي ته روا کېږي، د عمه لور سړي ته روا کېږي، خو د خورزې د ماما سره نکاح نه ده صحیح، د خوريي د خالا سره نکاح نه ده صحیح. او دا چې اوس ماما مړ سو یا ښځه طلاق کړه، د هغه ښځه تا ته روا کېږي چې دا یې ووځي نکاح ورسره کولی سي. بدایع الصنایع جلد 2 صفحه 256 او دغه رنګه هدایه جلد 2 صفحه 280 فصل په بیان المحرمات. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.